بسم الله الرحمن الرحیم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ بایاست. کار او اهل کار ته سپارل ډېر مفید دي. زه غواړم ستاسو سره یو نظر شریک کړم. د دې په هند کې تاسو فکر وکړئ، کله چې یو څوک استعداد ولري، کله چې یو څوک د ښه استعداد خاوند واوسي، ښه سندونه ولري او ښه تجربه ولري، ته د کوم هیواد یې، د کوم مذهب یې، د کوم منطقې یې، د کومې سیمې یې، په رنګ دې چې شي دی، دوی ته صرف او صرف یوازینی شی چې شي دی، یوازینی شی هغه استعداد دی چې دوی استعداد اولت ورکوي او هغه خلک مقرروي. که تاسو فکر وکړئ، هندوستان کې نن ورځ د دنیا بهترین مارکیټ دی، یعنی دلته بهترین بازار د دنیا دی. ټوله دنیا غواړي چې دلته سرمایه ګزاري وکړي. یو خو جغرافیه غټه ده، بل نفوس ډېر زیات لري او نور هم خلک یې ډېر ښه با استعداده خلک لري، بالخصوص په ټکنالوژي کې. نو دوی د دنیا هغه کدرونه یا هغه استعدادونه یا هغه ذهنونه کوشش کوي چې راجلب کړي په خپلو کمپنیانو کې یا په خپلو شرکتونو کې، په خپلو سازمانونو کې ځای پر ځای کې. د دنیا غټې غټې کمپنۍ، د دنیا غټ غټ شرکتونه، د دنیا نړیوال برانډونه ټوله د دې په هندوستان کې شته او د هند خلک د دې څخه استفاده کوي. قطعا یې دې ته فکر نشته چې موږ د دولتي وظیفه واخلو. سیده مخصوص خلک د دولتي وظیفې لالچ به لري چې واخلي، اما ټول خلک کوشش کوي چې په شخصي شرکتونو کې کار وکړي، ځکه چې هغه هم ښه پیسې ورکوي. کله چې تجربه ترلاسه کړله، په ټول دنیا کې کار کولی شي. رابسم زه به خپله تجربه در سره شریکه کړم. ما یو وخت یو ځای درخواستي واستوله او زه هم ورې ورغلم چې څو هلته هغه بست اشغال کړم. خیر، او خپل ځان ته اصول لري، لایحه لري، هغه مسایل لري، خو پر هغه کرایټریا باندې زه مکمل برابر شوم. د کرایټریا څخه وروسته د دولتي د اساسي قانون د کرایټریا څخه وروسته یو بله کرایټریا هم ورې وه. هغه دا وه چې متاسفانه هغه ډېر بد کار هم دی، ښه کار هم نه دی چې څوک یې کوي. پوښتنه وکړل، ما ته وویل چې د کوم ځای او ستا تذکره د کوم ځای ده. زما دپاره دا ډېر جالب و. که چیرې زه د هغه سړي سره حساب وکړم او موږ دقیق حسابونه سره وکړو، هغه تر ما تاواني کېږي کوم ځای چې دی اشغال کړی و. نو هدف مې د دې خبرې څه دا دی چې داسې خبرې یا داسې کړنې یا داسې مسایل باید هیڅ وخت ونه سي. کاکا یو خو یو څوک دی په استعداد یا یو څوک دی چې په اصولو باندې برابر سو، نور یې پرېږده چې هغه خپل استعداد وازموي، هغه رسمي پروسه ده، مخ ته یې بوځي. ما دا مثال په دې خاطر راوړی، اکثره وختونه خلک داسې مثالونه ورکوي چې اورېدلي، مګر یا زه خپل ورسره پېښ شوی یم، داسې پېښ سره او داسې ډېر خلک به ورسره پېښ شوي په ژوند کې د داسې مسایلو سره. نو زما هیله دا ده، هغه که چیرې دا ویډیو ګوري، هر څوک یې چې ویني، تاسو کوشش وکړئ. زه به هم دا وخت د دې باندې کوشش کوم. موږ تاسو ټوله باید د خپل افغانستان دپاره کار وکړو، د خپل هیواد دپاره کار وکړو، د خپلې سیمې او منطقې دپاره کار وکړو او کوشش په دې باندې وکړو چې ښه استعدادونه راجلب کړو. موږ ته دا مهمه نه ده چې دا د کوم ولایت دی، د کوم مذهب دی، د کومې سیمې، د کومې سمت دی. موږ ته مهمه دا ده چې موږ باید کوشش وکړو چې ښه استعدادونه راجلب کړو. ډېره مننه، خیر اوسئ.